خدای دا د اسلام په نوم ښاغلي خلک دا د اسلام په مرۍ غلي خلک څنګه چې سر او تال په خوند تېروي همدوی زموږ په وینو ژوند تېروي. ډېر ښه دی زرار صاحب. تو ستا خدای مسلمان دغسې وی د افغان په وینو رنګه یاره کرکه مې کېږي ستا له جنګه یاره او جهاد دې ولې کو بدرنګه یاره. نو د ډالرو په زور دا مه کوه د خدای دپاره دا ګناه مه کوه. نو ای د وخت څو باتورانو واورئ ای د اسلام ټیکهدارانو واورئ دغه سپېڅلی مقام مه شرموئ د خدای دپاره اسلام مه شرموئ. عزت پکې نیلام شي زندگی د زخرو جام شي په هر لوري قتل عام شي په سرو وینو رنګ ماښام شي. نو ای د وخت څو باتورانو د اسلام ټیکهدارانو ای بې رحمه قاتلانو بې ضمیره غلامانو نو چې په وینو کې څوک رنګ شي الزامونه په ځان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي. سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ګلزمان بېقرار یم د خپلې پاڼې ګلزمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به ګرانو کتونکو یو ځلې بیا راغلي یو د زرار صاحب سره مو بنډار را جوړ کړی دی په دغه تمه چې تاسو یې خوښ کړئ او د څه ملګرو غوښتنې هم وي زرار صاحب نه نوي شعرونه ریکارډ کا نوي نظمونه ریکارډ کا. نو راځو زرار صاحب ته په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او ستړي مه شي وایو. زرار صاحب په پروګرام کې درته یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه شي. کور مو ودان او مننم کومه چې تاسو په دغه وخت کې یو ځل بیا دغه هڅه وکړه او زموږ طرف ته رالی مننم کړم او زموږ دغه غږ بدرګه کوئ تاسو دغه ولس ته رسوئ مننم کومه. نوی داسې یو نظم ما لیکلی او لږ مخکې امت مسلمه دغه د ټولو مسلمانانو چې څه حالات تېرېږي د دوی په هکله ما لیکلی دی عنوان یې دی چې امت مسلمه چې په سرو لمبو کې روان دغسې وي په سرو لمبو کې روان دغسې وي تو ستا خدای مسلمان دغسې وي. مونږه د سره د ژوند توان نه لرو زه خو وایم مونږه به ایمان نه لرو بس په توبو پسې توبې وباسو خو حق اواز چرت د خولې وباسو. یوم کشمیر خو مونږ فرض کړی په ځان یوم کشمیر خو مونږ فرض کړی په ځان خو د کشمیر په غم کې نه یو شریک. مونږ د کشمیر دپاره څه کړي دي مونږ د چا جدي اقدام واغستو مونږ د چا نه انتقام واغستو خو بس ډرامه مو جوړه کړې صاحبه په جار نارې چې د کشمیر وباسو په خدای جامې د خپل ضمیر وباسو په جار نارې چې د کشمیر وباسو په خدای جامې د خپل ضمیر وباسو. نو د ژوند د فکر داستان دغسې وي تو ستا خدای مسلمان دغسې وي. مننه تو ستا خدای مسلمان دغسې وي. مونږ د شام خبر بیا وانغستو مونږه د شام خبر بیا وانغستو د فلسطین خبر چا وانغستو. کوم یو ملا چرته خبره کړې د هغه ورکو شهیدانو په نوم کم یو ملا چرته خبره کړې د هغه ورکو شهیدانو په نوم کم یو ملا چرته یاد کړي هغوی هغه د شام ماشوم یادېږي درته هغه به خدای ته خپل فریاد وړی وي هغه د شام ماشوم یادېږي درته هغه به خدای ته خپل فریاد وړی وي چې خلک تیرو پسې روانو خدایا بس په نامه مسلمانانو خدایا چې خلک تیارو پسې روانو خدایا بس په نامه مسلمانانو خدایا دا د اسلام په نوم ښاغلي خلک دا د اسلام په مرۍ غلي خلک څنګه چې سر او تال په خوند تېروي همدوی زموږ په وینو ژوند تېروي. دا د اسلام په نوم ښاغلي خلک دا د اسلام په مرۍ غلي خلک څنګه چې سر او تال په خوند تېروي همدوی زموږ په وینو ژوند تېروي. نو چې نه اوس ژوند شته نه مزه پاتې ده د مسلمان هسې نامه پاتې ده نیم زړه مې مات شولو خو نیم داسې دی پیغله سرتور او یتیم داسې دی د یو حدیث شریف مفهوم داسې دی مسلمانان لکه د یو جسم دي د یو حدیث شریف مفهوم داسې دی مسلمانان لکه د یو جسم دي چې یو ځای درد وکړي نو ټول خوږېږي زمونږ کیسه خو عجبه ده نو مونږ د انګریز په نظریې پسې ځو د خپل ضمیر په جنازې پسې ځو زه وایم چې خاورې په خپل سر واچوم په دې نظام چې لږ نظر واچوم. مونږه په خپلو کې سرونه وران کړل مونږ د اسلام په نوم کورونه وران کړل نو چې مونږ راوړی ایمان دغسې وي تو ستا خدای مسلمان دغسې وي تو ستا خدای مسلمان دغسې وي د افغان په وینو رنګه یاره کرکه مې کېږي ستا له جنګه یاره او جهاد دې ولې کو بدرنګه یاره کرکه مې کېږي ستا له جنګه یاره او جهاد دې ولې کړو بدرنګه یاره. زه دا منم مړي کیسه هم راځي خو یو آیات شریف کې دا هم راځي زه دا منم مړي کیسه هم راځي خو یو آیات شریف کې دا هم راځي چې مسلمان او کافر نه یو کېږي د دوی ترمنځ ضرورولي نه کېږي. نو چې مړ دې زه کړم ته هغو ته لاړې هسې چې ته ولې مسکو ته لاړې په واشنګټن کې اقتصاد روا کړې او فتوا راواخلې او جهاد روا کړې چې مړ دې زه کړم ته هغو ته لاړې هسې چې ته ولې مسکو ته لاړې په واشنګټن کې اقتصاد روا کړې فتوا راواخلې او جهاد روا کړې. نو د ډالرو په زور دا مه کوه د خدای دپاره دا ګناه مه کوه. نو ای د وخت څو باتورانو واورئ ای د اسلام ټیکهدارانو واورئ دغه سپېڅلی مقام مه شرموئ د خدای دپاره اسلام مه شرموئ.
نو که اوس مې وژنې نو حاضر یم زه ستا په نظر کې خو کافر یم زه ډېر ښه که اوس مې وژنې نو حاضر یم زه ستا په نظر کې خو کافر یم زه ما ته خو ښه ډېر کتابونه ګورې د دې پوښتلي سوال جواب پکار دی یو بل عمر بن خطاب پکار دی ډېر ښه دی د دې پوښتلي سوال جواب پکار دی یو بل عمر بن خطاب پکار دی چې مسلمان ته خپل مقام وښیي چې مسلمان له غفلتونو پاسي چې مسلمان له دې خوبونو پاسي مونږه د برما انجام ولیدلو چې مسلمان پکې په اور سوځېده ځمکه اسمان پکې په اور سوځېده ماشومان پکې په اور سوځېده چا په کیسې پسې کیسه وکړله مونږ یې هسې تماشه وکړله نو وخت خو به راشي رابیدار به شمه د هر ظالم نه به پوښتنه کوم د هر ظالم نه به بدل اخلم د هغه ورکو شهیدانو بدل د فلسطین د ماشومانو بدل د عراق د مظلومانو بدل چا چې د شام کوڅې په وینو رنګ کړل چا چې د مصر جماعتونه وران کړل چا چې تنکي خیالونه وران کړل نو د خالد د تورې شرنګه پاڅه د عمر د زړه غورځنګه پاڅه په زولنو باندې دیوان دغسې وي تو ستا خدای مسلمان دغسې وي د اخري بند چې لوړې ژورې حیران کړی یم لوړې ژورې حیران کړی یم زه دې خبرې حیران کړی یم مونږ به خدای ته څه جواب ورکوو مونږ خو په خپلو کې یو بل وژنو هم پیښور او هم کابل وژنو مونږ به خدای ته څه جواب ورکوو مونږ خو په خپلو کې یو بل وژنو هم پیښور او هم کابل وژنو مونږ څومره میاندې دا دې بورې کړلې مونږ څومره سلي په دې خاوره جوړ کړل مونږ د خوبونو لولکۍ مړې کړې او زراره مونږ ګلالۍ مړې کړې مونږ د هوا د سر صادر لرې کړو مونږ د آدم جنازه وویستله مونږ د یو مور د زړه دنیا ورانه کړه هغه جنت چې خدای خپو کې کېښو هغه جنت خو مونږ تالا والا کړو هغه جنت خو مونږ په وینو رنګ کړو نو د جنت په منارو مینه د بارودو په لوګو مینه تا سره زه په دې خبر اوران یم چې امامان خو بس څلور وي که نه چې امامان خو بس څلور وي که نه یو مسلمان خو د بل رور وي که نه بیا دغه ژوند دومره بدرنګ ولې دی هسې په خپلو کې مو جنګ ولې دی نو جوړ داسې نه وي خو وران دغسې وي پاڼې به وچې خزان دغسې وي په مونږ ستم د دوران دغسې وي ته ستا خدای مسلمان دغسې وي ډېر ښه دی ډېره مننه ګل زمانه دغه یو بل نظم دی چې څوک به خاورې ایمان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي په ایمان وایي ملا صاحب چې ادم په چغو سر وي د هوا لوپټه نه وي د هر چا کډه په سر وي د هیڅ چا لوپټه نه وي چې اسلام په وینو رنګ وي هر مقام په وینو رنګ وي ژوند په شان د درنده وي ژوند تمام په وینو رنګ وي نو له جوماته چې څوک کور ته پاڼې پاڼې قرآن راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي ډېر ښه دی په ایمان وایي ملا صاحب چې په وینو کې اوسېږو چې په وینو کې لمبېږو د یو بل په غوښو پایو په سرو غوښو نه مړېږو چې کورونه شهیدان شي ارمانونه شهیدان شي کاڼي بوټي په ژړا شي جوماتونه شهیدان شي نو یتیم چې په ژړا کې اوښکې ګریوان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي ډېر زبردست څوک به خاورې ایمان راوړي چې عزت پکې نیلام شي زندگی د زخرو جام شي په هر لوري قتل عام شي په سرو وینو رنګ ماښام شي نو د وخت څو باتورانو د اسلام ټیکدارانو بې رحمه قاتلانو بې ضمیره غلامانو نو چې په وینو کې څوک رنګ شي الزامونه په ځان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي چې د ظلم انتها شي مینه ختم شي پناه شي په هر لوري چې تور تم شي په هر لوري کربلا شي چې د ظلم انتها شي مینه ختم شي پناه شي په هر لوري قتل عام شي په هر لوري چې تور تم شي په هر لوري کربلا شي چې زمونږ دا زندگی وي د خدایانو بندگی وي بس خاموشي وي او د ډب مسلمانی وي چې وریځ په اسمان راشي د سرو وینو باران راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي چې دا مونږ یو دا محال وي په هر لوري توره ډال وي چې دا مونږ یو دا محال وي په هر لوري توره ډال وي امن تل په دار ځوړند وي امن تل حلال وي نو چې ارمان پسې ارمان شي له انسانه جوړ حیوان شي چې کافر هم مسلمان ته غلی ودرېږي حیران شي چې ارمان پسې ارمان شي له انسانه جوړ حیوان شي چې کافر هم مسلمان ته غلی ودرېږي حیران شي نو چې په زړه کې څوک زراره بوږنونکی خفګان راوړي څوک به خاورې ایمان راوړي ډېر ښه څوک به خاورې ایمان راوړي حقیقت څوک به خاورې ایمان راوړي